السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بنیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غنی خان د یو نظم چې سرنامه یې دا سوال جواب د لیونی او مولا، په هغې کې مولا صاحب د لیوني نه تپوس کوي د مونځ په حقله. نو صرف د مانځه د دې سوال او د جواب متعلق تاسو ته خبرې کول غواړم. په دې کې مولا صاحب تپوس کوي چې لیونیه چې مونځ څه دی، لیونیه چې مونځ څه دی. نو لیونی ورته وایي مولا ځان خاورې کول دي، د جانان کوڅې ته تلل دي، د امید ارمان کېدل دي. غنی خان نه تپوس کوي مولا صاحب چې ای لیونیه، ای هغه انسانه د چا په زړه کې چې فقط د الله مینه ناسته ده، ته ماته ووایه چې د مونځ مقصد څه دی. نو لیونی جواب ورکوي چې مولا ځان خاورې کول دي. مونځ څه دی؟ خپل خواهشات دباول، خواهشات کو د دنیا متعلقي او کو د آخرت، تمام خواهشاتونه لاس انزل او فقط د خپل جانان د منشا تابعداري کول چې هغه څه واړي څه وایي بس هغه منل، دې ته څه وایي؟ ځان خاورې کول. نو د مونځ مقصد څه دی؟ د خپل ځان نه وتل. بیا څه دي؟ د جانان کوڅې ته تلل دي. چا له تلل دي؟ خپل یار له تلل دي. د جانان کوڅې تلل مقصد څنګه دی؟ لکه تاسو چې ګورئ د یو هلک او د جنۍ کویدنه وشي، کویدنه چې وشي نو بیا د دې جنۍ نه دا مطالبه یو تقاضا چې دا جنۍ د خپل کور پرېږدي او دا د په ډولۍ کې لاړه شي د خاوند کره، د چا سره چې د دې کویدنه شوې ده. نو دا جنۍ پسې جنج راشي، د واده په ورځ باندې خلق راشي، ډولۍ راوړي ځان سره، او دا جنۍ ښه په خوشحالۍ او په رضا د زړه په رضا باندې پای ډولۍ کې کینی او د خپل کور پرېښودو ته خپل مور پلار خویندې ورونه څه چې هم دي د ټول پرېښودو ته تیاره شي چې زما بس دقه یو تن پکار دی او هغه له لاړه شي د هغه په کور کې اوسېدو ته تیاره شي، د چا د مینې دپاره؟ د خپل خاوند د مینې دپاره. نو د جانان کوڅې ته تلل دي، د امید ارمان کېدل دي. امید څه؟ یعنی کله چې یو زنانه دا ودیږي نو که چېرې فرض که د دې دا یقیني چې زه به بس یو شپه دوه مې ورسره کړي نه او خاوند به مې راځغلولی یم، نو دا به چېرته هم تیاره نه شي او په ډولۍ کې به کښېنني، نه به لاړه شي دا د خاوند کره، نه به د خاوند سره د دې ښځې کور وشي. خو دا چې ځي د خپل هر څه پرېږدي او ځي د خاوند کره، نو دا امید وي چېرې زما ژوند دا د دې هغه تعمیر دا صرف د دې سړي نه بس وابسته دی، د ده نه علاوه نه زما مور، نه زما پلار، نه زما رونه، نه زما خویندې، نه زما ورېرونه، نه زما خوریونه، نه زما تره، نه زما ماما، هېڅوک زما مستقبل نشي جوړولی. زما مستقبل کو آبادیږي نو هغه صرف او صرف د دې یو هلک په وجه باندې او په برکت باندې. نو ځکه د دې دغه د خپل ژوند تعمیر چې دی هغه د دې ارمان وي او دغه امید د چا نه وابسته کړی؟ د خپل چنغول نه. نو ځکه دا د چنغول دپاره خپل هر څه پرېږدي او په دې امید لاړه شي چېرې زما ژوند به هم د ده سره ابادیږي. نو زما عزتمندو مونځ موږ ولې کوو؟ مونځ الله په موږ باندې ولې فرض کړی دی؟ یو خو مونځ دا دی لکه څرنګې چې موږ د ظاهري ډانچه ورته ګورو چې یاره تکبیر تحریمه دی او بیا قبلې ته مخ قیام دی، رکوع ده، سجدې دي او قاعده ده تشهد چې ورته وایي، په دې کې قرات دی او رفع یدین او نه دی یدین دی، بیا په دې کې مولانو مختلف څوک وایي چې رفع یدین دی وکړو چې مونځ به دې قبول کی شي او که ونه کړو بیا نه قبلیږي، څوک وایي که امین دی په زوره ووایه بسم الله نو هلو به مونځ قبول شي او که ودې نه وي بیا کافر کېږي. دا په خلق په دې ظاهري ډانچه کې پرېوځي، یو یې ظاهري ډانچه. نو زما عزتمندو دا ټولې خبرې چې دي دا د مانځه د ظاهري ډانچې سره تعلق لري. د دې مقصد څه دی؟ مقصد د دې خبرې دا دی چې لکه څرنګې چې مونږ وایو کور دی،
یو ښځه ده د هغې خاوند مړ شي نو څه وایي ځان وخي او جاړي چغې وباسي وایي کور مې وران شو. یو سړی دی د هغه ښځه مړه شوه بچی مړ شو نو هغه هم جاړي غمجنې او وایي کور مې وران شو. مور پلار دی د هغو بچی مړ شي نو هغې هم وایي زمونږ کور وران شو. اوس کو ته وګورې د هغو د کور ظاهري ډانچه یعنې دیوالونه او چت کړکۍ ګیټونه دا هر څه برابر په خپل ځای ولاړ دي. دی ولې وایي زما کور وران شو؟ نو د کور نه دغه ظاهري تعمیر چې دی د تعمیر دغه ډانچه دغه مراد نه دی بلکې د کور نه څه تمام ژوند مراد دی. او کله چې هم د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف راشي د خویندو درونو په منځ کې اختلاف راشي او دې جنګ وکړي د مور پلار او د بچو په منځ کې اختلاف راشي یا څه مرګ راشي که نه داسې جدایي راشي نو خلق وایي د فلاني کور وران شو. نو دا کور داسې نه وران شوی چې دیوالونه وغورځېدو چت را وغورځېدو خبره ختمه شوه. نه 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 د ده کور حقیقي کور څه دی هم دقه دی چې په دې چاردیوارۍ کې اوسېدل او د یو بل په کار راتله د یو بل سره مینه کول د یو بل خیرخواهي کول د یو بل ښېګړه کول یو بل سره په مینه او د یو بل د مستقبل د تعمیر خیال ساتل دې ته څه وایي دې ته کور وایي. نو زما عزتمندو مونځ هغه یوازې په دې باندې نه ودرېږي چې یاره تا رفایدین وکړو که ونه کړو تامین په زور وویه که دې ونه وي بسم الله دې په زور وویه که ونه وي څو رکاته دې وکړو او څنګه دې وکړو دغه ظاهري ډانچه نه. غني خان حقیقت چې د مونځ حقیقت دی نو مونځ حقیقت هم دا دی چې لیونیه چې مونځ څه دی نو مولا ځان خاورې کول دي. کم انسان چې ځان الله ته وسپاري چې یا الله زه به اوس خپله خوښه ونه کړم چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه تر که ما په هغه ورځ خپله دنیا کړه اوس د تا رضا وفا کړې کو جفا کړې ما دا ستا جفا قبوله په وفا کړه. بس ځان سپارل دا نه چې موږ جومات ته لاړ شو او رکعتونه وکړو او بای د امام پسې په سب کې ودرېږو تکبیر اوله تکبیر تحریمه اهتمام وکړو او بیا وایو چې دا راکوو دا راکوو دا راکوو دا مه راکوو دا مه راکوو. نه یا الله زه خو د خپل ځان نه راووتم تا له رالم ستا خپله خوښه ده ته چې زما سره څه هم کې ستا د لاس غرګی یم کفار پله مې وړي کار خواته مې ولې زه به انکار نه کوم. نو دغې ته ځان خاورې کول دي او ځان خاورې کول څه دي په خپلو خواهشاتو باندې او په نفس باندې خپه کېښودل. نو مونځ دغه څیز دی او د جانان کوڅې ته تلل دي یعنې ځان د یو وخت لپاره نه چې یاره ته یو نیمې ګنټې لاړې او لسو شلو منټو لاړې د جمعې په ورځ لاړې د اختر په ورځ لاړې او بس بیا واپس رالې او بیا په بچو کې او په د دنیا په کاروبار کې بیا ځان دې ونښلو. نه دغسې نه ده بلکې د مرګه پورې او همیشه همیشه دپاره ځان الله ته سپارل د جانان کوڅې ته تلل دي یعنې د هغه تمام قواعد او ضابطه چې ده هغه په ځان لاګو کول چې ته په څه باندې موندل شي په څه به خوشحالېږې نو هغه به ټول زه خپل د گفتار نه او د کردار نه ثابتوم. جانان کوڅې ته تلل دي او د امید ارمان کېدل دي. د امید ارمان دا دی چې الله ځکه تاله راغلی ما چې تا ویلي چې وما لکم من دون الله من ولی ولا شفیع. یا الله تا ماته دا ویلي چې ستاسو زما نه علاوه نه څوک یار شته نه څوک مددګار شته. نو یا الله ما بس ته یار کړې ته مې جانان کړې او ستا نه علاوه مې هیڅ څوک نه دي. نو زما جون زما مستقبل دا ستا سره په معیت کې به د دې تعمیر هغه ښایسته کېږي. خو زه ستا نه راوشو کېدم د یو وخت دپاره د یو ساعت دپاره زه به هلاک شم. نو دې ته مونځ وایي. زما عزتمندو دا د غني خان کلام او د کلام یوه حصه وه چې مونځ څه دی. نو موږ مونځ دې ته وایو چې یاره بس موږ لاړ شو او جومات ته او رکعتونه وکړو او بیا راشو. مونځ حقیقت کې څه دي؟ 15 وخته مونځ یوازې دغه مونځ نه دی بلکې مونځ دا دی چې ځان همیشه همیشه دپاره الله ته سپارل. مونځ دې ته وایي عبادت دې ته وایي. دې ناستې ولاړې ته دې ته مونځ نه وایي. دا د مونځ هغه علامات دي
دا د مونځ شعار چې ورته وایي شعار، دا د مونځ شعار دی، نښه ده. او چا چې ځان الله ته نه سپارلی د همیشه همیشه دپاره، نو دی که په کعبه کې هم مړ شي او که په جومات کې او په سجده کې هم مړ شي، نو دی د جانان کوڅې ته تللی نه دی. چې جانان کوڅې ته نه دی تللی، نو دی به جانان له څنګه رسي. او یو انسان دی هغه خپل ځان سپارلی دی الله ته، خو دی په ځنګل کې مړ شو، دی دکان کې کار کې مړ شو، دی بازار کې روان دی مړ شو، خو د ځان سپارلی دی او دی الله ته نږدې دی، نو دی الله ته رسېدلی دی. زما عزتمندو دا د غني خان کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوي د الله د رضا دپاره نور خلقو ته ورسوي. الله مو خوشحاله کړه.